السلام علیکم ورحمت الله. په اوړي کې د ماشومانو دستونه ډیر زیات شي ځکه چې دا ګنده اوبه زموږ کورونو ته راځي او مونږه ایشېدلې اوبه پخې اوبه نه ورکوو، نو وایرس خاص کر کې روټا وایرس په دې ورځو کې سیوا شي او په ماشومانو باندې الټی دستونه لګي، یا خوراک لږ ټایم دپاره د فریج نه بهر پاتې شي یا زوړ خوراک وخوري، نو د هغې په وجه هغې ته وایي فوډ پوایزنینګ یا نورې بیکټیریا او پیراسایټ ورته وایي، نو دا جراثیم په اوړي کې سیوا کیږي او د ماشومانو دستونو د الټو مرضونه یو عامه خبره ده. د ټولو نه اهم خبره ته ښیمه چې کله ماشوم ته الټی دستونه شروع شولي، ډاکټر له فی الحال بالکل مه ځئ، نیمکول دې راواغستلو دا تیار میلاویږي، دا پیډیالایټ یا دا اوارسو په څلورو ګیلاسو کې یو پوڼی ورواچي او هغه په 24 غنټو کې ختمول دي. څومره به ورکوئ چې ماشوم الټی کوي د هغې نه وروستو خامخا یو پیالی ورکوئ، چې دست کوي د هغې نه وروستو خامخا یو پیالی ورکوئ، او چې څومره څکلی شي نو دومره اجازت شته دی، ځکه چې دا په ماشوم باندې زیاتیږي نه او دا ماشوم له نقصان بالکل نه ورکوي. بله خبره، وریجې، ماسته او کیله دا درې شیزونه ډېر زیات ضروري دي چې دا ماشومانو له ورکوي، ځکه چې په دې دستونو کې کم د وجود نه د خوراک سامانونه لاړ شي چې په هغې کې شوګر دی او په هغې کې طاقت دی او په هغې کې پوټاشیم ورته وایي، په کیله کې هغه وله ورکه، او دغه شانتې د مالګو کمی چې راشي نو هغه ټول په دې خوراک کې موجود دی، دا به ورسره خامخا ورکوئ. فرش فروټس تازه چې کوم جوس دی هغه د کور د غوا د میخې په پویو کې جوړولی شي، هغه ورسره ورکول هم ضروري دي. یو قسم انټیبایوټیک هم په دې دستونو کې اثر نه کوي، ځکه دې ته وایي اکیوټ واټري ډایریا، او زیات تور کیسز کې دا وایرس وي، په وایرس باندې پوډري دوایي او انټیبایوټیک بالکل اثر نه کوي. که چیرې وینه پکې راځي نو هغې ته بیا بیکټیریل فنګل وایي، نو هغه بیا ډاکټر پیژني، د هغې دپاره خپل انټیبایوټیک دی، خپلې دوايانې دي. بل یو اهم شیز درته وامه دا زنک دی، په هر نوم باندې چې میلاویږي دا ماشوم له په دستونو کې ورکول انتهایی ضروري دي. دې وجه دا ده چې له دستونو سره دا وایرس چې کم دی د کولمو دا دننه دیوالونه زخمي کي، نو په دې وجه باندې د وجود نه مالګې او اوبه ضایع کیږي او کوم چې مونږ سکو نو هغه وجود ته دننه نه ځي، نو دا د دغې په دې جوړېدو کې چې دغه کولمې خپل حالت ته راولي، زنک پکې یو بهترین کار کوي. بله خبره دا ده که چیرې یو ماشوم ته د 14 ورځو دپاره زنک په دستونو کې میلاو شي، نو په راروان 2-3 میاشتې کې په ده باندې به د دستونو نور اټیک زر نه راځي، ځکه چې دا قوت مدافعت چې کوم دی هغه سیوا کوي، دا د وجود نه مالګې او اوبو وښکلو ته نه پرېږدي، او کم اوبو نیمکول چې مونږ استعمال کو هغه وجود ته تلي او زمونږ د اوبو کمی پوره کوي، نو په هغې کې زنک یو بهترین کار کوي. د شپږو میاشتو نه په کته باندې نیمه چمچ روزانه د 14 ورځو پورې، د شپږو نه په بره باندې چې هر څومره لوی ماشوم وي یو چمچ روزانه زنک په دستونو کې ورکول ضروري دي. که چیرې فرض کړه ماشوم ښه کېږي نه، هغه الټی نه ودرېږي او د هغه دست دومره زیات وي چې د سترګې ننوتي، دا لویه کندی ناسته یو سرمنې چې پړه شوې وي او یا بېهوشه یي یا بېهوشۍ طرف ته ځي، نو دې ته بیا وایي سیویر ډیهایډریشن. بیا ډاکټر لتلي اب ته کینوله پاس کی، هغه به ته علاج کی، هغه د کور کار نه دی، ستاسو ذمہواری. ORS، وریجې، ماسته او کیله او زنک ورکول دي. ماشوم به د ډېره حده پورې ډاکټر نه بچ وي. السلام علیکم.